سلامونه دوستانو، دا واقعه د 10 اپریل 1912 RMS ټایټانیک د خپل وخت تر ټولو غټه، لوکسه او نه ډوبېدونکې سمندري کشتۍ. د اوږدوالی فقط 289 متره، پلنوالی 28 متره او جګوالی 53 متره. د وزن فقط 46 ټنه او سپیډ یې 40 کیلومتره په ساعت کې د خپل وخت ټولو تیزه او غټه سمندري کشتۍ وه. د قیمت فقط 2.5 میلیونه ډالرو، اوس وخت کې ترې 400 میلیونه جوړیږي، یعنی څه کم 0.5 بلیون. دا کشتۍ دننه امکانات د کوم 5 سټار هوټل نه کم نه وو. مثال په دې کې سویمنګ پول، ټرکی بیټ، جیم، سکواډ میدان موجود وو. د دې نه علاوه په دې کې 4 رستورانتونه، سلماني او کتابخانه هم موجوده وه. ټایټانیک په خپل سفر باندې ساوثهامپټن نیویارک ته روانه شوه. په دې کشتۍ کې هر قسم خلک ناست دي. غټو پیسه‌دارانو نه علاوه هغه خلک هم ناست دي چې کوم غواړي امریکې ته مهاجر شي په یو ښه ژوند په لټه کې. 14 اپریل 1912 کې کپټن سمیت ته وارنینګ ورکول کیږي چې د واورې غرونه دي، نو خپل سپیډ کم کا. نو هغې فکر وکړو دا کشتۍ ډوبېدونکې نه ده، نو کیدی نشي چې دا ډوبه شي. آرام سره شپه کیږي او مینسترګې ځان غایب کو. په 14 اپریل 1912 کې خاص خبره سوه چې شپې سپوږمۍ نه وه، نو بالکل تیاره وه. نو دا هغه شپه وه. د شپې 9 دقیقې پاسه 11 بجې فریدریک فلیټ په نوم باندې سړی په کشتۍ مخکې ناستو د پیدارې ته، یعنی وګوري که مخکې کوم ډینجر څه خطر وي نو احوال ورکړي کپټن ته. نو هغه 9 دقیقې پاسه 11 بجې یو واورې غر ولیدو. نو زر یې کپټن ته خبر ورکړو چې واورې غر. ټایټانیک کپټن کوشش وکړو چې ټایټانیک تاو کړي، خو د ټایټانیک ښي سایډ د واورې غر سره ولګېدو. په تیزي سره 5 مخکیني خانې د یخو اوبو ډکې شوې. نو باوجود یلو چې دا کشتۍ نه ډوبېدونکې ده، اخر هم کپټن ایډورډ سیګنل ورکړو چې دا کشتۍ به ډوبېږي. نو باقي خلک په ټایټانیک کې راکټونه چلی په امید د دې چې کومه یوه کشتۍ به راشي او موږ ته به نجات راکړي. نو 10 کیلومتره خواوشا یوه کشتۍ 2 راکټونه لیدلي، خو هغو فکر کولو چې دلته کوم خوشحالي څه شی دي، پیسه‌داران خلک دي دې کشتۍ کې ټایټانیک کې، نو هغه څه کوم دی جشن منوي. دې د خطر هغو راتاو نه دي شوي ورته. د وخت کې کپټن آرډر ورکوي چې خلک باید ټایټانیک نه وړو کشتیو ته منتقل کړی شي. نو اول ښځې او ماشومان یې منتقل کړو. په کشتۍ کې فقط 2 وړې نجات کشتیانې موجود وي. دا 1200 نفرو دپاره او نفر 2200 په ټایټانیک کې دي. د شپې 10 دقیقې پاسه 2 بجې کې کشتۍ په منځ ماته شوه او بیا هم 1500 نفر پکې پاتې شو. هغو کې زیاتر هغه غریب خلک وو چې لاندې کشتۍ کې بند کړي وو، نو هغو ټول ډوب شو. په دنیا کې زر خبر خور شو. خلکو باور هم نه کولو چې دا نه ډوبېدونکې کشتۍ څنګه ډوبه شوه. بعد د 110 کاله بعد هم خلکو د ټایټانیک داستان خوښیږي. نو ډېره خطره 2012 کې یو استرالیایي بیلیونر غوښتو چې ټایټانیک 2 جوړ کړي، د اوریجنل ټایټانیک غوندې یوه کاپي، خو هغه غوښتو چې په هغه لار هم لاړ شي چې کوم لاره باندې ټایټانیک لاړو 1912 کې. 2014 کې باید دا پروجیکټ خلاص وی، خو تر اوسه لا ډیلی شوی. وایي شاید دا نوی ټایټانیک خلکو خوښ نشي، ځکه چې زوړ ټایټانیک کې نه وای فای وه، نه انټرنیټ او نه ټي وي وه. مننه د لیدو نه مو دوستانو.